अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नن ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلاګ کې بازه خبره کوم چې خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی علي امین ګنداپور خلاف د ووټ اف نو کانفیډنس یعنی د عدم اعتماد تحریک چې کوم دی اوازې دي او په دې حق له چې کوم دی د مختلفو جماعتونو یعنی د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي او د غرنګ د دوی چې کوم اتحادي جماعتونه دي د دوی ترمنځ د ملاقاتونو سلسله ده یعنی داسې ښکاري چې دوی په راتلونکي وخت کې د علي امین ګنداپور څوک چې وزیر اعلی دی د یو خلاف د تحریک عدم اعتماد راوړلو لپاره تیاری کوي. کتونکو تحریک عدم اعتماد راوړل څه غیر آئینی خبره نه ده، نه څه غیر قانوني خبره ده، خو دا محض د انټرټینمنټ لپاره یا د فن لپاره یا د اقتدار ترلاسه کولو لپاره نه دی پکار، ځکه چې د دې عمل سره عموما مونږ په ماضي کې کتلي دي چې غیر ضروري طور پر ته یو ووټ اف نو کانفیډنس راولې نو بیا چې کوم دی د دې ډېرې زیاتې خرابې نتیجې مخې ته راځي. د دې نه علاوه د محسوس نشستونو چې کوم معامله ده په دې اړه سابق وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ډیر زیات اصولي بیان جاری کړی دی. یقینا چې په ټوله پښتونخوا کې داسې سیاستدان مونږ ونه لیده چې ګنې داسې اصولي او اخلاقي ډیموکراسي لپاره هغوی یو داسې پوزیشن اخیستی وي. په دې باندې به هم زه خبره کوم. کتونکو اول خبره د وزیر اعلی علي امین ګنداپور خلاف د ووټ اف نو کانفرنس ته، اگر چې څنګه چې ما ذکر وکړ چې دا څه غیر قانوني یا غیر آئینی ګام نه دی، خو دا محض د اقتدار ترلاسه کولو لپاره نه دی ترلاسه کول پکار. کتونکو زه به خبره وکم د امیر حیدر خان هوتی هغه په یو جلسه کې یو دوه ورځې مخکې خبره کوله، زما د نظر نه دغه ویډیو تیره شوه. یقینا چې دا دغه بیان زما ډېر زیات خوښ شو او په ټوله پښتونخوا کې د دې بیان ډېره پذیرایي دې بیان ته ترلاسه شوله. هغه بیان دا و چې د مخصوص نشستونو حوالې سره امیر حیدر خان هوتی خبره کوله، د هغه مطلب دا و چې د آیین او د قانون شکل که ارنګه دی خو موږ له اصولي سیاست کول پکار دی او موږ له دې مخصوص نشستونو ته لاس کول نه دی پکار. یقینا چې که خان عبدالولي خان په موجوده وخت کې ژوندی وي نو یقینا چې د هغه به هم د امیر حیدر هوتی چې کوم پوزیشن د سټانس دی دغه پوزیشن به د عبدالولي خان چې کوم دی که ژوندی و نو دا به د هغه پوزیشن هم و. زه به لږ ذکر وکړم چې په کال 1972 کې یعنې په 1972 کې په خیبر پښتونخوا کې یعنې په هغه وخت کې دا NWFP و صوبه سرحد به دې ته ویلی شو. په هغې کې د جمعیت علما اسلام او د نیشنل عوامي پارټي یو اشتراکي ګورنمنټ په وجود کې راغی او وزیر اعلی مفتی محمود صاحب جوړ شو. د دې وروسته تقریبا د اسمبلی یو کال چلیدلی هم دغه حکومت چې کوم یعنی د نیشنل عوامي پارټي او د جمعیت علما اسلام په بلوچستان کې هم حکومت قائم شو. ذوالفقار علي بټو په هغه وخت کې وزیر اعظم او چې کوم دی هغه ډیر زیات په غرور کې او هغه ته مخکې وروسته څه په نظر نه ښکارېدل، صرف خپل اقتدار له چې کوم طول ورکولو او خپل پولیټیکل چې کوم پوزیشنو هغه مضبوطولو لپاره هغه نه یو حرکت شو او هغه د بلوچستان هغه حکومت راوغورځاو. یعنی په بلوچستان کې د نیشنل عوامي پارټي او دغه رنګ چې کوم د جمعیت علما اسلام او د هغوی اشتراکي حکومت د چې کله په بلوچستان کې حکومت راوغورځاو نو په خیبر پښتونخوا کې یعنی په NWFP کې په دې صوبه کې هم د جمعیت علما اسلام یا د مفتی محمود صاحب او د نیشنل عوامي پارټي سربراه په هغه وخت کې خان عبدالولي خانو د دواړو پارټو چې کوم دی مشاورت وکړو او حکومت یې پرېښوده. یقینا چې دا ډیر زیات اصولي ګام او تر دې دمه پورې دا مونږ یادو او د پاکستان په سیاست کې چې اصولي اقدامات چا پورته کړي وي نو یو پکې دا هم دی. د دې په نتیجه کې عنایت الله ګنداپور څوک چې د پیپلز پارټي کسو هغه وزیر اعلی شو او مفتی محمود صاحب چې کوم هغه وزارت اعلی پرېښودله. دغه رنګ نیشنل عوامي پارټي دغه اتحادیانو هغوی هم اقتدار له لته ورکړه او اصولي سیاست یې خپل کړو. نو څنګه چې ما ذکر وکړ چې نن ورځ هم دغه فیصله یادېږي او دا په سنهرې په زرعي الفاظو کې لیکل کېږي او خلک ډېر په فخر سره یادي چې به زموږ داسې لیډران هم په ماضي کې تیر شوي دي. نو یقینا چې د امیر حیدر خان هوتی دا بیان چې کوم دی دا یو په موجوده نازک وخت کې داسې بیان ورکول یعنی د پارټۍ یو شان پوزیشن وي او د لیډر بل شان پوزیشن وي، نو یقینا چې دا یو اصولي سیاست لا او دغه رنګ اخلاقي جمهوریت ته وده ورکوي. نو یقینا چې امیر حیدر خان هوتی څنګه چې تاسو ته پته ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پاتې شو او زه وړوکی وم یعنی موږ په های سکول کې یا پرایمري سکول کې یقینا چې زه د کاټلنګ بابوزو سره تعلق لرم. په هغه وخت کې به امیر حیدر خان هوتی هغه لرې علاقو ته د غم خادو لپاره بلاته، جلسو لپاره بلاته. نو په هغه وخت کې د موږ پیژندلو چې یقینا د مردان سیمې او د ټولې پښتونخوا سیمې دا یو لیډر دی او هغه بیا ثابته کړه کله چې هغه ته اقتدار ترلاسه شو په کال 2008 کې او د کال 2013 پورې د هغه اقتدار و. دې دوران
داسې ډېر کم خلک دي چې په هغه باندې به اعتراض کوي خو هر سړی که د هغه د جمعیت دی که هغه د نیشنل پارټۍ په خپله دی او که هغه د جمعیت که هغه د پاکستان تحریک انصاف دی یا د پیپلز پارټۍ دی نو د امیر حیدر خان هوتي صفات په بیاني او د هغه چې کوم سټیټمنټشپ دی د هغې صفات بیانوي یقینا چې هغه د نیشنل پارټۍ سره د هغه تعلق خو اصولي سیاست یې کړو او اخلاقي جمهوریت ته وده ورکړې وه همدغه وجه وه چې نن هم هغه په زړونو کې ژوندی وي نو زما خبرې مطلب دا دی چې په ماضي کې کم اقدام شو د هغې یو قسم له تکرار شو یو قسم له اعاده وشوله موږ ولیدل چې کوم امیر حیدر خان هوتي دغه سټیټمنټ ورکړی دی یقینا چې د ستاینې وړ دی د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې کله په 1973 کې د مفتي محمود صاحب حکومت ختم شو د هغه یو قسم له حکومت پرېښودو اعلان وکړو نو دې په نتیجه کې هم یو ګنداپور په اقتدار کې راغی نن هغه معاملات الټه دي نن چې کوم دی په اقتدار کې هم یو ګنداپور ناست دی او په اپوزیشن کې هم هغه جماعتونه دي خو کتل بداوي چې دوی به د صحیح سټیټمنټشپ مظاهره کوي او کنه د اقتدار لپاره به دوی خپل کوشش کوي کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې په کچرې د علي امین ګنداپور خلاف عدم اعتماد کامیاب شو نو په بادي نظر کې به د اپوزیشن جماعتونو لویه ګټه وي خو په حقیقت کې یعنی په اصل کې به دا ګټه د علي امین ګنداپور وي ځکه چې د دې سره به هغه ته یو قسم له سیاسي شهادت ترلاسه شي څنګه چې تاسو ته پته ده عمران خان په اقتدار کې یعنی د اپریل 2022 نه مخکې هغه په اقتدار کې د خلاف یعنی چې څه هم په هغه وخت کې که د امریکې سازش و که چېرته دلته انټرنل څه معامله وه نو د هغې په نتیجه کې د عمران خان حکومت راوغورځولی شو د عمران خان چې کله حکومت نو په هغه وخت کې کووډ 19 چې کوم 2.5 کاله کووډ 19 دور و په هغې کې مختلف قسم بندیزونه او عالمي تجارت بندو یعنی په داسې وخت کې ډیر زیات مسایلو پاکستان ته هم دغه وجه وه چې خلکو په عمران خان باندې ډیر لوی تنقید شروع کړو په هره شعبه کې چې کوم دی په عمران خان باندې تنقید شروع خو اپوزیشن جماعتونو دومره لویه غلطي وکړله چې د عمران خان دغه دوه کاله ټایم پاتې و هغې ته صبر ونه کړی شو یعنی که دغه دوه کاله ټایم چې کوم دی عمران خان له ورکړی وی نو یقینا چې د هغه حکومت په نو قایم او که قایم وي نو به ډیر زیات کمزوري حکومت و یعنی په 51% سره سمپل میجورټي سره به مشکل سره د هغه حکومت جوړېدل مړومبې خو د هغه حکومت نه جوړېده نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کله د عمران خان حکومت وغورځولی شو په دې حرکتونو باندې په دې یعنی ووټ اف نو کانفرنس په ذریعه باندې او خلک اخله را اخله یو ځای نه کسان ماتوه د بل ځای نه په هوټلو کې چې کوم دی دغه کسان ایساره وه د هغې په نتیجه کې د عمران خان د چا پاپولریټي ریټ چې کوم و هغه 56% و د هغې نه وروستو د عمران خان چې کوم پاپولریټي وه هغه 80 تر 83% پورې ورسېدله یقینا چې د نن ورځه پورې هغه پاپولریټي برقرار ده دې دوران تاسو وکتل چې الیکشن هم وشو د 8 فروری د هغې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم آزاد امیدوارانو کلین سیپ وکړو خو فارم 47 په نتیجه کې هغه ته اقتدار ترلاسه نشو نو زما د خبرې مقصد دا دی چې آیا عمران خان ته په هغه وخت کې ډیر زیات مشکلات و د مسلم لیگ نون حکومت تیر شو په هر شعبه کې چې کوم دی ماینز یعنی بارودي سورنګونه د هغه دپاره خواره کړی شو خښ کړی شو یعنی زه به لږ ذکر وکړم چې د نواز شریف حکومت د 2013 نه والې تر 2017 یا 18 پورې نو په هغې کې داسې یوه اداره نه وه چې هغه په سرپلس کې وه یا په ګټه کې وه ټولې ادارې چې کوم دی په خساره کوي د دې یو مثال به زه تاسو ته وړاندې کړم چې کرنټ اکاونټ ډیفیسټ ورته ویلی شي یعنی کرنټ اکاونټ خساره د پاکستان 18 ارب ډالر ته رسېدلې وه یعنی په 2013 کې دغه خساره 2 ارب ډالر وه چې کله میا نواز شریف صاحب کوزېده نو دا 18 ارب ډالر ته رسېدلې وه کرنټ اکاونټ خساره دې ته وایي چې ستا ملک ته ډالر څومره راځي او وځي ته څومره یعنی مطلب پاکستان ته به ډالرې کمې راتللې او وتلې به تسې وه هم دا خساره چې کوم وه دا فرق چې کوم وه دا 18 ارب ډالر ته رسېدلی وو نو تاسو اندازه ولګوئ چې د کرنټ اکاونټ خساره او دغه رنګ چې کوم نورې شعبې وي هغه تباه او برباد وي په داسې حال کې عمران خان ته حکومت میلاو شو او د هغې چې کوم عمران خان ته سیټ بیک شو دوران حکومت هغه تاسو ته پته ده چې هر چا به په هغه باندې تنقید کو خو چې کله ووټ اف نو کانفیډنس راغی نو د دې لپاره چې کوم دی نو د هغې وروسته د عمران خان پاپولریټي ډېره زیاته سیوا شوه کتونکو زه به لږ ذکر وکړم زه به لږ ریزلټ تاسو ته یعنی د خپل ویلاګ چې کوم کنکلوژن دی زه به لږ ذکر وکړم چې اپوزیشن جماعتونه که هغه د خیبر پښتونخوا دي او یعنی که د میا نواز شریف صاحب په سنټر کې کوم د هغه د شهباز شریف صاحب ګورنمنټ یا د پیپلز پارټۍ چې کوم یا صدر دی یا ګورنران دي دا چې کوم د محض یو دوکه وه دا صرف د اقتدار دی عوامي سطح باندې د دوی هیڅ حمایت نه دی پاتې نو په خیبر
خیبر پښتونخوا کې هم که د دې جماعتونو الریډي حمایت کم دی، که چېرته دا حرکت وکړي ووټ آف نو کانفرنس راولي یا اقتدار ترلاسه کړي، نو د دوی چې کوم هغه پاپولیریټي وه په اوان کې چې کوم ووټ بینک دی هغه به بالکل چې کوم څه بچا کچا دی دا به هم ختم شي. ما ته داسې اندازه ده چې ګنې عوامي نیشنل پارټي یا چې کوم جمعیت علما اسلام دی دوی به دې طرف ته لاړ نه شي او دوی به علي امین ګنډاپور له ټایم ورکړي او د که چېرې ټایم یې ورکړه نو هغه د هغه لپاره خطرناک دی او امکان دی چې د هغه حکومت څه چې د تحریک انصاف حکومت هم په راتلونکي الیکشن کې نشي قایمېدلی. نو د امیر حیدر خان هوتي چې کوم بیان نو هغه ماته داسې ښکاري چې هغه یو فیوچرسټک اپروچ و، یعنې فیوچر پوینټ اف ویو سره هغه دا بیان ورکړی دی چې ګنې تاسو که اوس دا مخصوص نشستونه اخلئ او د دې په نتیجه کې اپوزیشن نمبر سیوا کېږي یا ووټ آف نو کانفرنس طرف ته ځي نو یقینا چې په ماضي کې د دې خراب نتیجې رامخې ته کېدلی شي. هم دغه وجه وه چې امیر حیدر خان هوتي د دې مونه مخالفت کړی دی، یعنې هغه دا ویلي چې خپلې پارټۍ ته یو قسم له مشوره ورکړې وه چې یو قسم له اصولي سیاست موږ له کول پکار دي او دا د تحریک انصاف حق دی او دا چې کوم سیټونه دي دا اخیستل نه دي پکار. د دې به زما ذاتي رایه دا ده که چېرته ووټ آف نو کانفرنس په دې معاملاتو کې راشي نو د دې به د اپوزیشن جماعتونو ته ډېر غټ سیټ بیک ورسي او زما دا خیال دی چې راتلونکي الیکشن کې به که چېرته دا ووټ آف نو کانفرنس د علي امین خلاف کامیاب شو نو په راتلونکي الیکشن کې به پاکستان تحریک انصاف وګټي او امکان دی چې علي امین ګنډاپور دوباره هم وزیر اعلی جوړ شي. کتونکو همدا و د نننۍ ورځ همترین ویلاګ. راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.